د دې موضوع په تړاو را سره په ژوندۍ بڼه د سکایپ له لارې د نړیوالو چارو کارپوه شهسوار سنګروال صاحب را سره دی. سنګروال صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. اوسني شرایطو ته په کتو آیا د خبرو بیا پیل کې هیلې لیدل کیږي؟ الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته او د تاسې تلویزیون ټولو درنو لیدونکو تخنیکي همکارانو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. بلې لکه څنګه چې تاسو ورته په لنډیز کې اشاره وکوله، یو ځل بیا د افغانستان او د پاکستاني پلاوي ترمنځ د خبرو کوربه هیواد ترکیه بیا یو ځل ژمنه وکړه چې خبرې به ادامه پیدا کړي. خو د پښتنې خبره دا ده چې ولې دغه خبرې څو وارې وځنډېدلې او بیا له سره راغبرګې شوې. د دې ستر لاملونه دا دي هغه کار چې پاکستان باید اول کړی وای هغه اخر وکړو، هغه چې باید اخر کړی وای هغه اول وکړو. هغه په دې معنی چې پاکستان ښه نیت د خبرو دپاره نه لري. په کار نه و چې دی په کابل باندې هوایي برید کړی وای، ځکه چې په کابل باندې هوایي برید د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف عمل و. نو کله چې د خبرې سر ته رسولې وای بیا به پس د هغې د جګړې پرېکړه کړې وه. خو دی اول جګړه وکوله، وروسته بیا د خبرو میز ته راغلل او د خبرو میز ته هم چې دی راغلل په منظم توګه باندې رانغلل. کله کله له میزونو نه وځي خبرې تر کوي او کله په میزو کې هم هغه ډیپلوماتیک اخلاق چې د خبرو اترو په بهیر کې وي هغه په پام کې ونی نیو. نو ځکه خو د قطر هیواد او د ترکیه هیواد چې د استاز د استازو سره یو ځای په دغه ناسته کې ګډون لري، هغه هم ناهیلي وښودله. خو د بیا ټینګار له کبله دغه دی چې پاکستان اوس بیا خپل پلاوي ته هدایت کړی دی چې په دغو خبرو کې بیا برخه واخلي. وګورو چې دغه خبرې بیا له خنډ و ځنډ سره مخامخ کیږي او که کومه مثبته پایله به ترلاسه کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو د ودرېدو او که چیرې بیا پیل شي سیاسي او ډیپلوماټیک پیغام یې څه شی دی؟ نو تاسو خو پوهېږئ چې دا خبرې زه فکر کوم دواړو لورو ته به مهمې وي. مهمې به ځکه وي چې جګړه د حل لاره نه دی او آخر چې څومره جګړه وشي او دواړو غاړو ته تلفات واوړي بیا به هم دوی مجبور دي چې د میز تر شا به کیني او د خبرو د حل لارې چارې به لټوي. خو زه وایم چې که چېرته پاکستان د سالم عقل خاوند وي، ښه خبره دا ده چې په همدغه فرصت نه استفاده وکړي، هغه ستونزې چې دی له اسلامي امارات سره لري د خبرو اترو لارې حل کړي. خو څومره چې د اجنډا ټکي دي د اجنډا ټکي او چې پاکستان په کوم شي باندې ټینګار کوي دا به ډېره ګرانه وي. هغه په دې معنی تاسې پوهېږئ چې د خبرو منځ ټکی د نورو د اجنډا د نورو ټکو په لړ کې یو هم د ټي ټي پي مسله ده او ټي ټي پي مسله هغه مسله ده چې هغه پاکستان کې دننه د شریعت عملي کول غواړي او دا به ډېره ګرانه وي چې اسلامي امارات د په هغو فشار راوړي او که چېرته فشار راوړي هم زه فکر کوم دا بې نتیجې ده. اول خو حق نه لري چې دا فشار پرې راوړي ځکه هغه د خپل مستقل فکر خاوندان دي، هغه د شریعت دپاره خپلې غوښتنې لري. نو او بل امکان دی ولري چې اسلامي امارات به صحیح ده چې یو ګډه وجه لري چې دی هم د اسلام عالمان دي او هغه هم دي، داسې یوه اړیکه به موجوده وي. ولې د سیاسي اړیکو غوښتنه که پاکستان کې کوي چې ټي ټي پي به د اسلامي امارات په لاس کې وي، زه فکر کوم دا به له تصور لرې خبره وي. شهسوار صاحب راشو وروستۍ پوښتنې ته، د اقتصادي او تجارتي اړیکو راتلونکی له دې حالته څنګه اغېزمنېږي؟ طبعا دي تاسې پوهېږئ چې دغه لارې چې بندې دي او د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته هغه پراته ولسونه یا هغه ملي سوداګر چې د توکو د لیږد رالېږد مسؤلیت لري او هغه څه چې اوس په پاکستان کې د پاکستان خلک ورسره مخامخ دي هغه د ترکاري نشتوالی دی. تاسې پوهېږئ چې پرون کې د پاکستان په پارلمان کې یو وکیل د رومیانو یوه خلطه راوړې وه او دا د رومیانو خلطې په پارلمان کې وښودل او ویې ویلې چې تاسې پوهېږئ دغه رومیان اوس په پاکستان کې د غوښې په قیمت دي
او دې یو ستر لامل دا دی چې د پاکستان حکومت لاره بنده کړې ده او د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته موټر ولاړ دي او نه پرېږدي چې یو د بل خاورې ته ننوځي نو ځکه خو دغه قیمتي اوس په پاکستان کې راغلی دی او دا خو د خبرې یوه برخه ده. دومه برخه ده چې دواړو غاړو ته ولاړ موټر خصوصا د افغانستان لوري نه چې په هغې کې ترکاري بار ده په هغې کې میوې بار دي. میوه او ترکاري خو داسې یو شی دی چې د یو ټاکلي مدت نه اخوا خرابېږي او دا د تقریبا لسګونو ورځې دي چې دغه موټر هلته ولاړ دي. هغه ترکاري هغه میوه چې په دواړو خواو کې کم توکي دي خصوصا په افغانستان کې دا د خرابېدو په حال کې دي او دا په سوداګریزو چارو کې افغان پلاوي ته افغانانو ته ډیر یا افغان سوداګرو ته ډیر لوی تاوان دی چې تقریبا هغه د تاوان کچه چې په یو شمېر ډلهیزو رسنیو کې راغلل هغه میلیونو ډالرو ته رسیږي. نو دغه ډول اندېښنې پر ځای دي چې ملي سوداګرو یا پانګوالو ته په دغه برخه کې ډېر درانه زیانونه واوښتل. ښه به دی چې پاکستان د عقل نه کار واخلي نور پرې نږدي چې دغه لارې بندې شي ځکه چې د لارې دواړو غاړو ته یا د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته ولسونه زیانونه ګوري ملي سوداګر زیانونه ګوري نه دي په کار چې دغو خلکو ته داسې درانه زیانونه واوړي. د نړیوال چارو کارپوه شهسوار سنګروال صاحب ستاسو له حضور څخه نړۍ مننه کوم. کور ودان. ډېره مننه تاسو نه.